عزیزانو د شب برات یا د شعبان المعظم 15 چې د شپه او ورځ په دې باره کې خلک څه پوښتنې کوي چې موږ په دې باره کې په دغه شپه باندې څه وکړو او دا کومه شپه نن پر دې باندې یو څو معلومات در سره شریکو. خو د هغه در مخه باید موږ او تاسو سوچ وکړو چې الحمدلله موږ داسې رب لرو چې هغه پر خپل بندگان باندې بې حد زیات مهربان دی. د مهرباني اثرات موږ په خپل ژوندۍ کې وینو. څومره نعمتونه الله پر موږ کړی دي، څومره غټ کائنات الله موږ ته مسخره کړی دي، د انسان په فایده کې لګیا کړی دي. خو بدبخت انسان بیا هم د خپل رب څخه لرې کیږي. د هغه سره د آخرت د ژوندۍ د جوړولو لپاره د آخرت ژوندون چې ابدي ژوند دی او الله جل جلاله د مسلمان د پاره جنتونه جوړ کړی دي، د هغه جنت لپاره ځان مستحق جوړول او هغه زندگی برابرولو لپاره الله موږ ته سپیشلی کتاب قرآن عظیم شان راستولی دی او د هغه سره محمد رسول الله سید الانبیاء علیه الصلاة والسلام الله موږ ته راستولی دی. لیکن موږ د دې کتاب څومره قدر کړی دی او د دې نبی څومره قدر کړی. موږ د دنیا په دوکه کې راغلی، موږ د نفس او د شیطان په فریب کې راغلی، د هغوی په دوکه کې یو. الله مو هم ير کړی دی او د هغه سره د قرآن چې کوم تعلیمات هغه مو مشاته غورځول علیه بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې خو بیخي موږ ورته تیار نه یو چې عمل ورباندې وکړو. خو بیا هم دې بندگان ته الله چانس ورکړی دی. داسې اوقات داسې زمانې سته چې په هغه اوقات او هغه زمانه کې د الله رحمت په جوش باندې راځي. په دغه وخت کې که هر هغه بنده چې هغه دومره ګناهونه کړي چې د اسمان کنګرو ته رسیږي، لا بیا هم دی د ندامت او د پښیمانۍ لپه الله ته پورته کړي او د سترګو څخه اوښکې توی کړي چې الله زه ګناهګار یم، زه خطاکار یم، ستا دربار ته راغلی ما معاف که. الله تبارک وتعالی یې معافوي، الله یې معافوي. دومره مهربان ذات ټول ګناهونه الله ورمعافوي. حدیث کې راځي که چیرې ستا ګناهونه د اسمان و کنګرو ته ورسیږي او ته ماته یو وارې ووایې چې ای الله ما معاف کړي، الله وایي زه دې معافوم. د حدیث مفهوم دغه دی. موږ ته پکار دا ده چې خپل رب ته متوجه سو. خو بیا هم د هغه لمحات څخه یوه لمحه همدغه ده د شعبان المعظم 15 دا ډېر مبارکه شپه ده. بعض کسان بدبختانه به ووایم په دې کې اختلافات کې څوک وایي دا هېڅ فضیلت نه لري، څوک بیا دومره زیات د ځان څخه جوړ کړي احادیث په دې کې شاملوي چې هغه اصل حقیقت د دې رایسي. په دا ورځ باندې مړي را ژوندی کېږي، کورو ته راځي. څوک وایي په دا ورځ باندې خوراک تیاروه بیا داسې کېږي. څوک بیا وایي چې په دا ورځ باندې 100 رکعاته نفل کول په 3 آیت کرسي باندې ودا کېږي ودا کېږي. دا ټول موضوعي روایت دی. په دې اړه باندې د 10 صحابه کرامو څخه روایتونه شته، خو البته که څه په سند کې بحث شته، لیکن بیا هم د فضایلو په بحث کې هغه بیانېدلی شي. حضرت مولانا تقی عثماني صاحب حفظه الله لیکي چې د شب برات په باره کې دا خبره کول بیخي غلطه ده چې دا هېڅ فضیلت نشته په حدیث کې. دا غلطه خبره ده. حقیقت دا دی چې د 10 صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د احادیثو څخه چې هغه د دې څخه روایت شوي دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه شپې فضیلت بیان شوی دی. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي، عائشه رضی الله عنها د دې روایت کې چې یو شپه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځای څخه لرې شوی و. د شپې چې زه راکښېنستم دی نو زه پسې راووتم. د الله رسول صلی الله علیه وسلم مې ولیدي چې په بقیع کې ولاړو او خپل سر اسمان ته پورته کړی و او بیا یې ماته ویل ان الله عز وجل ينزل ليلة النصف من الشعبان. الله تبارک وتعالی په دغه 15 د شعبان باندې اول اسمان ته راځي. فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب. الله جل جلاله د بنو کلب د قبیلې چې څومره پسونه دي، څومره رمه ده، د دې رمې پر بدن چې څومره ورشتان دي او وړي دي، د دغه وړوي په حساب څخه زیات هم الله بندگان په دغه ورځ باندې بخښي. یعنی د بنو کلب چې څومره رمه ده او هغه رمه چې پر خپل بدن باندې څومره وړي لري،
دا خو نه صبر کیږي در دې نه هم زیات الله تبارک وتعالی په دغه ورځ باندې بندگان بخشي روایت کې راځي د حضرت علي بن ابي طالب رضی الله عنه روایت اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها په دغه ورځ باندې تاسو شپه باندې عبادت وکړئ ودرېږئ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا د لمر لیدو په وخت کې الله د دنیا او اسمان ته راځي فيقول الا من مستغفر لي فاغفر له څوک ستا چې زما څخه بخښنه وغواړي الله وایي زه وبخښم الا من مسترزق فارزقه څوک ستا چې هغه رزق نه لري الله وایي چې زما څخه غوښتنه د رزق او د مال او د پیسو وکړي او زه درته رزق ورکړم الا مبتلا فاعافيه آیا یو څوک داسې په مصیبت باندې مبتلا کس ته چې هغه په مصیبت کې گرفتار وي یا په یو مرض کې گرفتار وي او زما څخه یې وغواړي الله وایي زه زندې کړم روایت په دې اړه باندې په کار دا ده په دې شپه باندې موږ تاسو عبادت وکړو لیکن داسې خرافات کول چې اجتماعي شکل دې ته ادیرو ته روان وي ټیک دی نبي علیه الصلاة والسلام کللی دی لیکن په ټوله زندګي کې یو وار باید لاړ شو بیا په اجتماعي شکل کې نه د هغه سره په دغه ورځ باندې خرافات کول چې بتیانې لګېږي ټکان کېږي دا پخوا زموږ په زمانه کې دغه زموږ په علاقو کې دا شته چې په دې ورځ باندې ټکان کوي څوک ورونه لګوي څوک چې دا ډېر سخت ناروا عمل دی دا شپه د عبادت ده دا موږ باید په عبادت ولمانځو دا په ډوډۍ باندې په دعوتو په بعض کسان په دې ورځ باندې دعوتونه کوي نور خلک راوبولي ښه د غیبت مجلسونه ګرم کړي د ډوډۍ ما بعد دا شپه د عبادت ده که نه دا شپه د عبادت ده په عبادت باید سړی وکړي نوافل وکړي صلات توبه وکړي 2 رکعاته نفل الله ته وکړي او بیا د الله څخه استغفار وغواړي خدای تبارک وتعالی ته وایي چې لا ګناهګار یم خطاکار یم پر کوم ولاړ سم ستا بنده یم ستا درته راځم الا ما معاف کړي لهذا د شپه کې عبادت کول ثواب ډیر لري خو البته دومره لازم سمجول دومره لازم بلل چې خلک چانه کول والا باندې ملامت وای تانو نه ته به برخص دا غلطه خبره ده که چیرې دومره لازم سي دا خبره بیا خرابېږي لهذا په کار دا ده چې هر شی په خپل اسلامي حدود کې دننه موږ وکړو د حدود څخه تجاوز نه دی پکار نه پدې کې موږ خرافات ځای کو چې په دا ورځ باندې لایټونه لګول بلپان لګول ورونه لګول او نعتونه لګول په مسجدانو کې قراتونه لګول مریضان او سپنسر ضعیفان دا د خوب ایستل دا بالکل به اصل دي دا هیڅ ثواب نه لري په اسلام کې د جزا سته او نه دا چې بالکل د دې د فضیلت څخه به برخي چې دا فضیلت نسته بلکې د دې فضیلت سته حدیث کې د دې ډیر زیات فضیلت راغلي دي ما د تو لس کبار صحابه کرام څخه د دې روایت سته قسم په سند کې باسته په دې ورځ باندې پکار ده اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني والدنيا والآخرة دا دعاوي اللهم لا تحزني فإنك بي عالم إله ما پریشانك ما غمگنك وتپ ما خبر ولا تعذبني فإنك علي قادر فرما ما تعذاب مرق وتپ ما باندې قادر دا سي دعاوي ويسي په خپل ټول دعاوي کې مستهم دعاوي کوي الله جل جلاله دې مستاس ټول ته توفیق راکړي